الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مبارك كتاب مشكاة المصابيح، ده شرح ده سلسلة ده الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا یو پیر بیا شروع کو. په دې مبارک کتاب کې منګه کتاب الطهاره د طهارت مسلې هغه منګه مکمل بیان کړی وي. به د هغې نه بعد منګه کتاب الصلاة شروع کو، د منځه مسایل، هغه اهم مسلې چې هر مسلمان هغې ته ضرورت لري. بار بار مکمل په دې کتاب کې د طهارت د مسلې او د منځه د مسلې تقریبا 2 درسونه به دې کې شوي، او نن به د سلسله مخې ته بوځو. په منځ کې درسونه بند شوي او زموږ د سلسله اخري په کوم باب باندې چې ولاړه وه نو د هغې عنوان دی باب السنن و فضائلها. د منځه سنت که هغه مخکې کول دي او که هغه وروسته دي، او د هغې فضیلت، یعنې یو سړی د فرض منځونو سره سنت منځ کوي، دله به الله څه اجر ورکوي، دا بیان شوی. مکمل تفصیل موږ بیان کړو د دې باب، او په دې کې یو څو حدیثونه پاتې شوي چې دغه مسلې مخکې بیانې شوي دي، خو هغه حدیثونه به ووایو او بیا به یو نوی باب شروع کړو. باب صلاة اللیل، باب په بیان د هغه منځه کې چې هغه د شپې کېږي، د تهجد لمونځ. د تهجد لمونځ څو رکعته دی، په څه طریقه دی، کله به یې کې کله به یې نه کې، قرت به پکې څنګه کې، بیا د هغې نه بعد د وترو مسایل، او داسې به دا سلسله د الله په توفیق سره روانې. نو دغه یو څو حدیثونه په دې باب کې پاتې شوي دي، هغه پوره کوو، بیا به مخکې ځو انشاءالله. مؤلف رحمه الله وی: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه، كعب بن عجرة وی: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د بنو عبد الاشهل جماعت ته راغی، او د بنو عبد الاشهل دا د اوس قبیلې یو خاندان دی، یو شاخ دی. مدینه کې 2 غټې قبیلې وي که نه، اوس او بله کومه خزرج. دا بنو عبد الاشهل چې دي دا په اوس قبیله کې راځي، په انصارو کې، چې دا د مدینې خلک وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی جومات ته لاړ. دې ځای کې یو مسله فایده، یو جومات قوم ته نسبت کول څه دي؟ جایز دي. د یو جومات نسبت چا ته کول؟ قوم ته کول، دا جایز دي. دلیل پې دا دی که نه، وایي جومات د بنو عبد الاشهل، نو دې کې څه حرج نشته. سړی وایي دا جومات دا د چا دی؟ دا د پلاني خیلو دی، او پلانی قوم والا دی، او پلانی نسب والا دی، د هغوی جومات دی، یا پلانی چم والا، یا د پلانی کیلې والا. دې کې څه حرج نشته. جوماتونه خو د الله دي، خو معنی دا دی چې د هغوی په علاقه کې دی، هغوی پکې منځونه کوي، دا معنی ده. دلته دا فایده راووته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دغه جومات ته لاړ، فصلى فيه المغرب، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماښام لمونځ کو، امامتي یې ورکړه. فلما قضوا صلاتهم، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ولیدو
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی په دې حال ولیدو چې منځونه یې ختم کړو رآهم یسبحون بعدها نو په دې جومات کې هغوی سنت شروع کړو د څه شي سنت یې کول ماښام منځنه بعد دا مسله مخکې بیان شوې ده موږ هغه تفصیل نه ځو چې دا کم مونځ سره څو سنت دي او کله به یې کېده ټولې مسلې بیان شوي خو دا یو څو حدیثونه پاتې شوي خو دې کسانو چې څنګه د ماښام مونځ ختم کړو نو په جومات کې سنت شروع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هذه صلاة البیوت دا مونځ خو د کور مونځ دی یعنی سنت کم ځای کې کوئ کور کې کوي رواه ابو داود امام ابو داود دا روایت راوړی وفي روایت الترمذي والنسائي او امام ترمذي امام نسائي چې کوم روایت راوړی هغې کې دي چې قام ناس یتنفلون بس خلک پاسېدو نفلي مونځ یې شروع کړو سنت یې شروع کړو په جومات کې کوم جومات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل علیکم بهذه الصلاة فی البیوت دا مونځ په کورونو کې کوئ او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده چې غوره مونځ د نارینه دا هم په کور کې دی الا کم یو مونځ الا فرض مونځ فرض مونځ دا په نارینه باندې بیا لازم دی په جومات کې نفلی مونځ سنت دا په کور کې کول غوره دي ځکه یو حدیث کې راځي چې د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ مونځونه پکې کوئ مونځونه خو په مقبرو کې نه کېږي تلاوتونه په مقبرو کې نه کېږي نو ځکه یو حدیث کې دی چې د کور نه مقبره مه جوړوه تلاوت پکې کوه او یو حدیث کې دی چې د کور نه مقبره مه جوړوه مونځ پکې کوه بل چې کله یو سړی سنت کوي په کور کې نفلي مونځونه په کور کې کوي دې سره په کور کې برکت راشي کور برکتي کوم ځای کې چې مونځونه کېږي د الله ذکر کېږي الله یادولی کېږي هلته برکت وي نو دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې غوره دا ده او بهتره دا ده چې د دې مانځه سره چې کوم سنت دي دا کوم ځای کې وشي دا به کور کې وشي او دې نه مخکې هم داسې حدیثونه موږ سره تېر شوي دي او دا سنت او دا طریقه دا زموږ په پښتنو کې ورکه ده یعنې زموږ نارینه هغه چې څنګه سلام وګرځي یو خو دا غلط طریقه ده چې څنګه سلام وګرځي سنتو ته پاسې او په دې هم حدیث سره روان دی او مخکې پرې تېرې شوي هم دي او بیا دویمه ده چې په کور کې مونځ نه کوي سنت نو جومات ته راځي ته سنت وکړه کور کې بیا راشه که مخکیني دي او که وروستني دي چې فرض مونځ دي وکړو ذکر او اذکار وکړه ښه کښېنه او بیا کور ته لاړ شه هلته ځان له سنت وکړه یا نفلي مونځ کې کوې هغه وکړه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله داسې کول چې د ماښام د منځه نه به د دوه رکعتنۍ د سنت په دې کې به ډېر اوږد قرات کوو حتی یتفرق اهل المسجد تر دې چې جومات ته به خلک لاړ ووتو رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود راوړی دا حدیث سندن دومره مضبوط نه دی دې کې د علماو د محدثینو کلام او مقال شته بهرحال د دې حدیث نه دوه مسلې ثابتېږي یوه موږ مخکې دا خبره بیان کړې وه چې سنت طریقه څه ده په دې دوه رکعتو کې به کوم سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او دلته وی چې قرت به ډېر اوږد کو نو مطلب دا شو چې کله ناکله به کې قرت اوږدول هم شته ماښام منځنه به چې کوم سنت دي کله ناکله به کې قرت اوږدول دا هم ثابت شو دویمه مسله د حدیث نه دا ثابته شوه چې دا مونځ دا سنت په جومات کې کول هم جایز دي یعنی کور کې غوره دي او جومات کې څه دي جایز دي دلیل پې څه دی چې جومات کې جایز دي دلته وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دوه رکعته اوږده کړو تر دې چې جومات والا به ووتو نو مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ولاړ دی
کور کې دی که جومات کې دی؟ جومات کې دی. نو سنت په جومات کې کول جایز دي او په کور کې کول څه دي؟ کور کې کول غوره دي. دا مسلې د دې حدیث نه ثابتې شوې. وعن مکحول، مکحول رحمه الله دا یو مشهور تابعی دی په دمشق کې. دا یو ډېر لوی امام و. دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من صلى بعد المغرب قبل ان يتكلم ركعتين، چا چې د ماښام د مانځه بعد د خبرو کولو نه مخکې 2 رکعته سنت وکړو، وفي رواية 4 ركعات، ایو روایت کې داسې راځي چې چا 4 رکعته وکړو د خبرو نه مخکې، رفعت صلاته في علیین، د دې سړي د لمونځ به اوچت کړی شي، اوچته مرتبه به ورته ورکړی شي او قابل قبول به وي. دې حدیث ورکې تاسو څه وایئ؟ صحیح ده که نه صحیح؟ ولې نه دی؟ مکحول تابعی دی. نو دې څنګه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده؟ په منځ کې یو صحابي پکار دی که نه؟ مکحول له پکار دی چې ووایي چې ما د صحابي نه اورېدلي دي، دی نوم دی یا نوم یې ونه وایي څه خبره نه، صحابي که مجهول وي څه خبره نه. او هغه صحابي وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. دلته خو مکحول وایي پیغمبر دا خبره کړې وي. او دې تابعي خو د پیغمبر سره ملاقات نه دی شوی. تابعي ملاقات ته چا سره شوی دی؟ د صحابي سره شوی دی. نو ځکه دا حدیث سندن مرسل دی او مرسل دا کمزوری. وعن حذیفة نحوه یا نحوه، د حذیفه نم دقه شان یو روایت نقل دی. نو هغه به دا وي: عجلوا الركعتين بعد المغرب، ماښام منځه نه به دا 2 رکعته نه دي، دا زر کوئ. زر زر مطلب دا دی چې د فرض منځه کې او په دې سنتو کې وربن کرو رقم جاهل. د زر 2 معنی دي. یو دا معنی دی چې د فرضو د سنتو په منځ کې ډېره فاصله مه پرېږدئ. اوس سړی ماښام لمونځ کوي بیا ډډه لګولې، نه نه، زر یې وکړه. یو مطلب دا دی. دویم مطلب دا دی زر یې وکړه یعنې لنډ یې وکړه. لنډ هله کېږي چې ته پکې سورة الکافرون ووایې او بل سورة الاخلاص پکې ووایې. ولې زر وکئ؟ وایي فإنهما ترفعان مع المکتوبه، ځکه چې دا 2 رکعاته د دې فرض منځه سره اوچت خیږي اسمان ته. نو ځکه یې زر وکړه، ټیم پکې ډېر مه لګوه. دا روایتونه امام رزین هم راوړي دي، امام بیهقي هم راوړي دي، او سندن دا روایت هم کمزوری دی. که چې دې په سند کې راوي راځي عبدالرحمن ابن زید، او د هغه د لاسه محدثین دې حدیث ته صحیح نه وایي. د هغې نه بعد روایت دی وعن عمرو بن عطاء. عمرو بن عطاء عمر بن عطاء ورته هم ویلی کېږي. دا یو مشهور تابعي دی. دی وایي ان نافع بن جبیر، نافع بن جبیر رحمه الله دم تابعي دی، ارسله الى السائب رضی الله عنه. اوس دې زما دې خبرې ته غوږ کړي چې پوه شئ. عمرو بن عطاء وایي نافع بن جبیر زه ولېږلم په سائب بن یزید رضی الله عنه پسې. سائب دا صحابي دی. ولې پسې ولېږلم؟ يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. د یوې خبرې تپوس لپاره ولېږلم چې ته د صاحب نه تپوس وکړه، هغه تا چې یو کار کړی و معاویه ته په منځه کې لیدلی و، معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، صحابي ته اشاره ده. هغه چې په منځه لیدلی وي او تا څه کار کړی و، هغه خبره موږ ته وکړه. ګوره دا دلیل دی چې د دین د مشرانو سره او د سلف صالحینو سره د دین ډېر څه غم و.
کسان به یې ولېږل ته لاړ شه هلته یې تپوس وکړو ته لاړ شه هلته تپوس او موږ یعنې زه د خپله خبره وکړم موږ د ملګرو سره خوا کې یو نږدې یو زموږ نه څوک تپوس نه کوي د مسلې پاتې را ده چې ته یو کس ولېږه په پلاني پسې او هغه ولېږه په پلاني پسې او ته تپوس وکړې چې دا مسله څنګه وه ته وګوره چې دې کې دلیل شته او که نه دا کیسې نشته خوا ته که یو سړی په قرآن او حدیث باندې پوهېږي د هغه یعنې زه ته د داسې کسان خوی شم چې زه د کلونو نه پېژنم او له د اوسه پورې ما نه یو تپوس دا نه دی کړی نه د هغې دوه وجې دي یا خو دا سړی ډېر پوه دی او داسې څه مسلې نشته چې دی پې نه دی پوه کیدای شي داسې که نه یو وجې ده ظاهره ده یا دا سړی ډېر پوه دی او داسې څه مسلې نشته چې دی پې نه دی پوه ځکه تپوس خو هغه سړی کوي چې هغه په یو مسله باندې نه وي پوهه ضرورت او د ضرورت نشته دویمه وجې دا کیدای شي او د ظاهره ده چې د دې سړي په زړه کې د دین څه داسې خاص قدر او اهتمام نشته ها اوس د دنیا په باره کې د ویزې په باره کې د اقامې په باره کې د کمپنیانو په باره کې نوی نظام سره ووتو جازونه به کله کولاویږي ټکټونه به کله میلاویږي خروج به څنګه لګي کوم چې تلي دي بهر ملکونو ته هغه به څنګه واپس راځي د دې خبرو اوس اهتمام دی نو چې چا سره کښېني هغه دقه یو کیسټ غږوي بس چې بهر تلي دا به څه کېږي دا دلته چې دوی به څه کېږي دا ټکټونه به څه کېږي او دا اهتمام دی ورسره نو کوم سړي سره چې د دین اهتمام وي نو ده بیا په مجلس کې دیني تپوسونه دیني مسایل دا مسله څنګه د شیخ صاحب مفتي صاحب دا مسله څنګه ده مولوي صاحب که ته ما په دې مسله باندې لږ پوه وکړې پلاني صاحب که ته ما لږ پوه وکړې قاري صاحب که ته ما ته هدایت وکړې و دې سړي غم دی او چې تپوس نه کوي نو په دې دوو کې یو دی او غالبا کم یې وي غالبا د دوی وي چې د دین قدر ورسره نه وي نو دی د دین تپوسونه نه کوي او نه دومره غټه پروا دی که مونځ دی قبول شو یو قبول شو او دس دی که قبول شو که روجه دی یو خو هسې هم د ډېر غټ خلک یو ډېر دیندار یو بس مونځ ته ضرورت دی عبادت ته ضرورت دی نور الله قبلوي دا تپوس مه کوه چې دا به قبول شوی که نه به وي دا ما چې کومه طریقه وکړه دا د پیغمبر دا و که نه ده نو د خپل دین قدر کوئ او تپوس کوئ وخت په وخت د علماو نه دا علما ګورم هر وخت نه وي دا په دې بیمارۍ کې او په دې لاکډاونو کې او په دې 3-4 میاشتو کې څومره غټ علما مړه شو بس په دې بیمارۍ باندې مړه شو بس په خپله مړه شو سپین ګیري علما غټ علما بیا نه راځي دغه علما بیا نه راځي خاورو کې کېښودی شو دغه شان به یو ورځ هغه علم چې تا ته نږدې دی یا تا سره خوا کې دی یا تا ورته رسېدی شي هغه به یو ورځ نه وي یو ورځ به زه هم نه یم یو ورځ به دا درسونه هم نه او بیا به ارمان در شي چې یاره موږ دا معلومه کړی وی دغه معلومه کړی خوشبخته سړی چې د دین قدر ورسره وي الله بیا د ده اخره خاتمه هم په دین باندې وکړي او چې چا سره د دین قدر نه وي که نه د دین او د دین ورته داسې سپک ښکاري او دین د مسلې زه دا نه یم چې دین هغه سړي ته سپک ښکاري چې هغه به ګیر او برید صفا خریلي بعضو په هغو کې چې ځان ته متدین وایي چې زه دینداره یم ځان ته دیندار وایي د دې دیندار هم د دین قدر په زړه کې نه مشکل دا دی اوس هغه خو پرېږده چې هغه لرې تللی دی هغه خو لرې تللی دی خو چې کوم دعوه د دیندارۍ کوي هغه صرف د دین دا قدر نه وي ته ګوره دا اوس یو کس لګیا دی بل کس پسې بل کس یې راټینګ کړی دی هغه لیږي په صحابي پسې ته ما ته هغه خبره وکړه تا ته چې پلاني ویلي خو د دین قدر دی که نه نو عمرو بن عطا نافع بن جبیر یې ولیږو په صاحب رضی الله عنه پسې چې دا صحابي دی چې ته موږ ته هغه خبره وکړه د هغه کار په باره کې چې تا کړی او ته معاویه رضی الله عنه لیدلی وې هغه څه چل شوی و ډېر ښکلی روایت دی چې هغه پسې ورغی وي نعم او
داسې قصه شوې وه سی چلې شوې وه وی صلیت معه الجمعه فی المقصوره یو پیر ما د معاویه رضی الله عنه سره په مقصوره کې مونځ وکړو صاحب رضی الله عنه د چا سره مونځ وکړو معاویه سره په مقصوره کې مقصوره څه ته وایي مقصوره هغه کوټې ته وایي چې هغه به په جومات کې د بچیانو دپاره جوړېده او دا اول پیر معاویه رضی الله عنه جوړه کړې ده څنګه دا اولنی صف نه دی د دې نه شاته به دیوال ووالی شو مختصر نو مخکې به خاص کسانو مشران خلیفه د هغه ملګري او د هغه نه مخکې به امام و بیا به شاته عام خلک و دې ته ضرورت ولې راغی ولې معاویه رضی الله عنه دا کار کړی ضرورت ورته هلې راغی چې کله عمر رضی الله عنه په منځ کې شهید کړی شو بیا علي رضی الله عنه شهید کړی شو نو هغه دې ته وکتو چې دا خو دا خلک په دې خلفاو باندې حملې کوي په منځونو کې بیا هم حملې کوي نو د حفاظت دپاره به بیا په جومات کې داسې یو کوټه جوړه کړه یو جدا دیوال به ووالی شو نو خلیفه به د عامو خلکو نه څه په حفاظت کې و دا صاحب هم د معاویه سره د قضیې کې دننه ولاړ وی مالته مونځ وکړو د جمعې مونځ فلما سلم الامام کله چې امام د منځه نه بعد سلام وګرځو قمت مقامي فصلیت نو زه بیا په خپل ځای کې ودرېدم او د منځه نه بعد د جمعې د منځه نه بعد چې کوم سنت دی هغه مې وکړو فلما دخل معاویه رضی الله عنه لاړ خپل ځای ته ورننوتو د دغه جومات نه لاړ ارسل الی په ما پسې یو کس راولېږو او هغه کس له یو پیغام ورکړی چې دا صاحب ته ووایه پیغام څه دی لا تعد لما فعلت صاحب دغه کار بیا ونه کې کوم چې دی وکړو اذا صلیت الجمعه کله چې ته د جمعې مونځ وکړې فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج ډایرکټ بیا په دې پسې بل مونځ مه کوه چې څو پورې د منځ کې خبرې نه کړي یا د جومات نه نه وتې فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې یو مونځ د بل مونځ سره مه وصل کوئ چې څو پورې منځ کې خبرې نه کړي یا د جومات نه نه وتې رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې چې په فرضو پسې به سنت متصل دا نه کړي یو روایت موږ سره تېر شوی کېدای شي دا اوس ته یاد چې د اهل کتابو د تبعي وجه دا ده چې هغوی به په منځونو کې فصل نه راوستو او فصل په څه راځي په خبرو سره یا جومات نه ته ووتې لاړې کور ته یا ووتې بیا رالې او یا ځای دې بدل کو نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې او دا زموږ د خلکو طریقه ده چې سلام یې لا ګس طرف ته ګرځولی نه او ډایرکټ څه ته پاسي سنتو ته پاسي دا حدیث تاسو واورېدو که په صحیح مسلم کې دا حدیث وجه دا دی چې یو سړی دی اوس ګوره موږ سره ماسخوتن لمونځ وکړو او ډایرکټ پاسېدو بیا سنت یې شروع کړو ویتر یې شروع کړو راتلونکی او لیدونکی بیا دا فرق نشي کولی چې دی هغه ماسخوتن منځه باندې ولاړ دی او که دی په سنتو ولاړ دی نو هغه دواړه منځونه یې څه کړو هغه یې یو ځای کړو په منځ کې یو سړی کښېني ذکر او اذکار وکړي دا اوس فاصله منځ کې راغله یا ځای بدل کړي فاصله راغله یا خبرې د چا سره وشوې فاصله راغله یا د جومات نه ووتو کور کې کوي یا بیا راغی فاصله راغله الغرض د حدیث کې غټه مسله دا ده چې یو مونځ به د بل مونځ سره فرض مونځ به د سنتو سره یو ځای کې نه دي سي چې په منځ کې فاصله نه وي او دا مسله مخکې تېره شوې په دې باب کې اخرنی روایت وعن عطاء رحمه الله وی كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر
اذا صلى الجمعه بمکه، کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عفوا کله چې به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د جمعې مونځ په مکه کې وکړو، تقدم فصلى رکعتین، بیا به د خپل ځای نه مخکې شو نو 2 رکعته سنت به وکړو جمعې د مانځه نه بعد، ثم يتقدم فيصلي 4، بیا به هغه ځای نه بل ځای ته لاړ هلته بیا 4 وکړو. واذا كان بالمدينه صلى الجمعه، او کله چې به په مدینه کې و عبدالله بن عمر چې به کله په مدینه کې و جمعې مونځ به وکړو، ثم رجع الى بيته، بیا به کور ته لاړ د جومات نه، فصلى رکعتین، نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړو، سنت به څو وکړو 2 رکعته، ولم يصلي في المسجد، او په جومات کې به مونځ نه کوو. فقیل له، چاته تپوس وکړو چې ته د جمعې د منځه نه بعد لاړ شي کور ته او 2 رکعته وکړي، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو. رواه ابو داود، د حدیث ابو داود راوړی، د امام ترمذي په روایت کې ورسره دا دي چې ما عبدالله بن عمر لیدلی و چې د جمعې د منځه نه بعد 2 رکعته وکړو او بیا 4 وکړو. و دې حدیث کې یو څو مسلې. اولنۍ مسله دا خو واضحه ده چې هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو. کم کار به کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ کور کې به 2 رکعته کوو. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو، دا تعلق د دې د عبدالله بن عمر د هغه کار سره ساتي چې هغه په مدینه کې د مکې هغه نه، ځکه چې مکې کې خو د جمعې مونځ نه و، مکه کې د جمعې مونځ نه و کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و، او چې وروسته به لاړ بیا به مسافر و. مدینه کې عبدالله بن عمر څه کوي؟ مونځ به وکړو، بیا به 2 رکعتو له چېرته لاړ کور ته. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او موږ سره دا مسله مخکې تېره شوې ده چې 2 قسمه حدیثونه ثابت دي د جمعې د منځه نه بعد څو سنت دي؟ یا 4 یا 2، که 4 کې که 2 کې. بعض علماو به داسې تقسیم کړی چې 2 په کور کې او 4 په جومات کې، خو 6 رکعته نه دي ثابت. که سړی چې عبدالله بن عمر په مکه کې کړي، نو عبدالله بن عمر په مکه کې کړي، دا د هغه خپل اجتهاد دی. 2 رکعتې کړي کېدای شي به یې نفل کړي. بله دا کوم چې مولیان ښیي زموږ د مولیان صاحبان بعض چې د جمعې د منځه نه بعد به 6 رکعته سنت کې، نو هغوی دا وایي اول به 4 کې بیا به 2 کې. داسې ده که نه ده؟ او دلته عبدالله بن عمر څنګه وکړو؟ اول یې 2 وکړو او بیا 4 وکړو. نو که څوک دا دلیل نیسي نو په دې دلیل باندې هم صحیح عمل بیا نه کوي. ورسېدی که نه؟ نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل هغه دا دی چې د جمعې د منځه نه بعد به یا 2 سنت کې او یا 4. خو دا په داسې واضح او مضبوط او صحیح دلایلو کې نه دي راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 6 رکعته کوو، دا نه ثابت. هر چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت دي نو په هغې باندې خو ما تفصیلي بیان کړی نشته. سنت نه دي ثابت د جمعې د منځه نه مخکې، او نفل مونځ چې څومره کې د خطیب د راتلو پورې کولی شي. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله وی باب صلاة اللیل، باب په بیان د هغه منځه کې چې د شپې کېږي. دا ډېر اهم باب دی. ډېر خلک زموږ نه تپوسونه کوي د تهجدو په باره کې چې دا به څه ټیم کې او څو رکعته به یې کې او څنګه به یې کې. اوس به دا مسلې بیانېږي. او زمونږ د دې درسونو میزه دا ده او خاصیت یې دا دی چې دا د قیل او قال نه پاک دي، د تاویل و ماویلو نه څه دي؟ پاک دي. دا د بزرګانو د قیسو نه پاک دي، دا د تعصب نه پاک دي. بل زمونږ درسونو کې یو خاص فرقې او مذهب ته دعوت نشتی، بلکې دعوت څه ته دی؟ قرآن او حدیث ته دی. دعوت محمدیت ته دی چې محمدي شه. لکه یو مسلې چې موږ بیان وګورو، وعن انس وعن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يا وعن عمرو بن عطاء ان نافع بن جبير. يا د تابعي تذکره ده، یا د صحابي تذکره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم. والحمد لله على ذلك. په دې باندې موږ د الله ډېر شکر ادا کوو چې الله موږ ته د صافي او قیمتي
او د صفا ټنګېدلی مسلک او مذهب نصیب کړی چې د هغه هغې کې مقصد د انسان هغه صرف قرآن او حدیث بیانول دي ځکه دا فایده د ساتي نادره حق پرست علما هغه دي چې هغه څه بیانوي چې الله یې غواړي او پیغمبر یې غواړي او باطل پرست عالم هغه دی چې هغه څه بیانوي چې خلک یې غواړي دا یو غټه نښه ده چې ته پې حق پرست او باطل پرست پېژندی شي خو بیا دا کمقل دی چې خلک څه غواړي هغه بیانوي ځکه چې د خلکو د غوښتو خو څه انتها نشته انتها یې شتي او د هر سړي جدا خواهشات دي که نه ته یو سوی دی بل سوی هغه بل سوی بل سوی او مولوي صاحب نښتی دی چې زه به خلک راضي کومه ځکه دا خبرې د ساتئ که د چا په ژوند کې دا مقصد دی چې زه خلک راضي کوم نو دا لیونی دی ځکه چې په دنیا کې داسې څوک نشته چې ټول خلک ترې راضي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ټول خلک راضي نه دي راضي ته څنګه راضي کړې ټوله دنیا ته په دې کوشش کې ولګه چې زه به الله راضي کوم او دا کېدی شي دا کېدی شي که نه شي کېدی دا کېدی شي او که دا وایي چې زه ټول خلک راضي کوم نو دا نشي کېدی او دا سړی لیونی دی په دماغو کې ډش شوی چې دې خلک راضي کوي خلک خو خلک دي د دې انسانانو خو جدا طبیعت دی ناشنا ورب الکعبه که دا ټول ته راضي کړي چې بدې شوې که نه چې بدې شوې اولې چې خوښ شوې د دې انسانانو نو څه سړی به نه وي خو بس په ده باندې یو خبره ښه ولګي اب اوچت کې چېرته به یې ورسوي اسمان ته او معمولي خبره چې پکې غلطه ویني د حق اسمان نه بیا راواچوي د ملا تیر والا مات کړي ته به دې پسې ګرځي چې خلک څه خلک والله که دې بیا ړق ته هم پرېږدي خو ته دې پسې ګرځه چې الله څه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه غواړي الله راضي کومه زه شریعت باندې عمل کوم نو کامیاب به شي ورسېدې په دې خبره کې ما دا خبره کولی چې د درسونه قیمتي دي د دې نه فایده واخلئ باب صلاة اللیل صلاة اللیل د شپې لمونځ که ته ورته صلاة اللیل وې که تهجد ورته وې که قیام اللیل ورته وې ټول یو لمونځ دی او څوک چې دې کې فرق کوي په هغو سره څه دلیل نشته صلاة اللیل څه مطلب دی د شپې لمونځ تهجد د شپې لمونځ قیام اللیل د شپې ودرېده نو کله حدیث کې د تهجدو ټکی راشي کله د قیام اللیل ټکی راشي کله د صلاة اللیل ټکی راشي او ټول څه دي ټول یو شان دي یو سړی راشي تا ته وایي ما ته د تهجدو مسلې بیانې کړه ما ته وایي چې د شپې د مانځه مسایل راته بیان کړه یو سړی وایي ما ته د قیام اللیل مسلې بیانې کړه وایي د شپې د مانځه مسلې بیانې کړه یو سړی وایي ما ته د صلاة اللیل مسلې بیانې کړه شپې د مانځه ټول یو شی بیا دا فایده یې د ساتئ چې د تهجدو لمونځ او د شپې د قیام دا د خوب نه مخکې هم کېږي او د خوب نه بعد هم کېږي لکه بعضو خلکو دا خبره مشهوره کړې ده او په دې مسله نه دي پوه شوي وایي تهجد هغه لمونځ ته وایي او قیام هغه لمونځ ته وایي چې د خوب نه بعد دا خوب ولې یو قسمه شرط ګرځولی نو دلته دا فایده یې د ساتئ چې تهجد او د شپې لمونځ دا د خوب نه مخکې هم کېږي د خوب نه بعد هم کېږي خو د خوب کولو نه بعد غوره دي ولې غوره دي چې یو سړی خوب وکړي راپاسي نو دی په دې مانځه ته بیا څه چست وي برابري لکه اوس یو سړی دی خوب یې نه دی کړی د شپې به 12 بجې ودرېد لمونځ کې یا په 1 بجې ودرېد لمونځ کې مانځه کې به خوند ډېري نه به وي ځکه چې هلته هغه له څه ورځي خوب وله ورځي یو سړی د ویده شو او بیا راپاڅېد سحر مانځه ته نږدې یا نیمه شپې نه بعد راپاڅېد ویې وایي زه یو څو رکعته لمونځ کو نو د ده د مانځه به ډېر خوني وجه دا دی چې دی خوب یې ورته کړی دی نوره دا خبره یې د ساتي چې خوب د تهجدو دپاره شرط نه دی
لازم نه دی چې سړی به ویده شوی نو بیا به تهجد کوي ها چې ویده شي او بیا راپاسې تهجد ویله نو دا څه ده دا غوره ده بله خبره د شپې د منځه وخت دا د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کیږي د سحر د راختو پورې د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کیږي او د سحر د راختو پورې او د دې مسلې وضاحت به نور هم ښه راشي په اوله کې تهجد د شپې کول دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واجب او په دې امت باندې واجب سورة المزمل کې الله دا حکم کړی قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نو په دې کې الله په پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې د تهجد لمونځ څه کړی دی لازم کړی دی بیا وروسته منسوخ کو او دا د الله رحم او کرم دی موږ پنځه لمونځونه برابر نشو کولی چې له دې سره د شپې تهجد وې او هغه لازم وي ځکه چې تهجد ایمان غواړي اوچت د خوب نه راپاڅېده د طلایي نه راپاڅېده او سکون او آرام پرېښوده او الله ته ودرېده دا یو مضبوط ایمان غواړي کلم د دې مسلې ته نو په اوله کې دا واجب بیا منسوخ شو نو دا اوس سنت دي مستحب دی ډیر تاکید سره ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم کول صحابه کرامو په سفر کې هم تهجد کول د شپې لمونځ به یې کول سنت به یې ګوره نه کول په سفر کې به سنت نه کول خو د تهجد د لمونځ به یې کول د شپې د لمونځ به یې کول نو دلیل دی چې دې باندې امر ډیر تاکید سره دی او بل دې خبرې دلیل دی چې پرېښودی نه دي پکار انسان له پکار چې به دې ځان عادت کړي لږ دې کوي خو چې کوي یې الفصل الاول کې اولنی حدیث دی دا یو حدیث به پکې ووایو عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وی ګوره اکثر د دې شپې د لمونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه کو څو رکعات یې کول د هغه د بیبیانې را نقل کوي ولې ځکه چې هغه د شپې لمونځ دی بل په کور کې دی نو هغه به د خاوند سره وي عائشة رضی الله عنها وی چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماسخوتن د منځه نه فارغه شو نو د دغه وخت نه واله او د سحر د راختو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې څو رکعته لمونځ کو 11 رکعته یاد کړئ دا خبره څو رکعته 11 او یو واضح حدیث دی چې وایي کې د رمضان ټکی راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 11 رکعته لمونځ کوي نو دلته بیا دا خبرې کول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تراویح څو کول دغه تراویح دي او دغه تهجد دی او دغه قیام دی ما تاسو چې ټول یو لمونځ دي دې ځکه وګوره څه وي د عفوا د ماسخوتن د منځه نه چې به فارغه شو او د سحره پورې د دې پورې منځ کې به 11 رکعته کول نو تراویح که څوک 20 کوي 30 کوي 40 کوي جایز دي خو سنت طریقه د ویترو سره 11 رکعته دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په روژه کې او عام ورځو کې ښه څنګه به کول دا 11 رکعته يسلم من كل ركعتين دو رکعته به کول سلام به ګرځو دو رکعته به کول او سلام به ګرځو نو چې کله به لس رکعته پوره کړو ويوتر بواحده یو رکعت ویتر به خیال هم دی کنه ويوتر بواحده دلته ثابت شو چې ویتر یو رکعت وشتي ویتر یو رکعت وشتي او د ویتر ځان له باب را روان دی خط تفصیلي ورته بیانوم چې ویتر یو 3 5 و 9 ټول ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خو موږ تعصب او مذهب پرستۍ د دې هر څه نه محرومه کړي وو بس دغه یو طریقه مې زده کړې د پلار نیکه نه او د ابۍ او دادا نه او په هغې باندې روان و دلته نه ثابته شوه چې ویوترو بواحده یو رکعت وتر شتي فيسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا مونځ وکړه ابه 11 رکعته کول خو د سم رکعتونه وي یوه سجده به یې داسې لګوله لکه تاسو چې 50 ایتونه وایي یوه سجده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دومره ده لکه تاسو چې څو ایته وایي 50 فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر نو کله چې به مؤذن د سحر بانګ ختم کو د سحر اذان او سحر به راوختو قام فركع ركعتين خفيفتين نو د اذان نه بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راپاڅېدو څو رکعته لمونځ به وکړو 2 رکعته او مختصر به وکړو 2 رکعته د څه دي دا اوس د سحر هغه سنت دي خفیفتین دا به لنډ کول دا مثلا مخکې تېره شوې ده چې سنت طریقه دا دی چې دا 2 رکعته به لنډ کړي اوس وګوره دې کې بله مسله هم ثابته شوه مخکې ما وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت اوس کور کې کوي که جومات کې لګیا دی کور کې لګیا دی ثم اضطجع على شقه الأيمن بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ښی اړخ باندې پرېوتو ډډه به یې ولګوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډه لګول په 2 قسمو حدیثونو کې نقل یو ډډه لګول د شپې د مانځه نه بعد د سحر د اذانه پورې پای کې به اوده شو ابه د دمې دپاره وه دویمه ډډه لګول د سنتو نه بعد سحر سنت چې به وکړو نو بیا به ډډه لګول په دې ډېر روایت راغلي دي او دا اول هم ډېرو خلکو ته ناشنا ښکاري بلکې خبرې ته هم نه دي ډېر سحر سنت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو بیا به یې ډډه ولګوله نو پای کې به 2 فایدې وشوې یو خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ کړی و اوږد مونځ به ستړی به نو څه به شو لږ دمه به شو دویم د سحر منځه ته به بیا په طاقت کې شو نو دا ډډه لګول خصوصا هغه سړی چې د شپې تهجد وکړي او مونځ وکړي د هغه دپاره یو ښه طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده په دې عمل پکار دی ډډه به یې ولګوله حتی یأتي المؤذن للإقامة مؤذن به راغی او به ته ووایي د اقامت وخت یې فیخرج پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ووتو متفق علیه دا حدیث په بخاري مسلم کې دی نو د حدیث نه ډېرې مسلې ثابتې شوې یو خو دا مسله ثابتې شوې چې د شپې مونځ دا ټیم د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کېږي سهاره پورې ځکه چې عایشه رضی الله عنها څه ووایي وایي د شپې د ماسخوتن د منځه نه بعد وله سهاره پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر وخت چې به وکړو خو دا 11 رکعته به یې کول بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 11 رکعته ثابت شو یو رکعت وتر تی ثابت شو د 11 رکعتو طریقه تی ثابته شو 2 سلام ګرځوه منځ کې بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ اوږد کو بله دا مسله تی ثابته شو چې دا 2 سنت به مختصر کول بله دا مسله تی ثابته شو چې د سنتو نه بعد به څه چل کو ډډه به یې لګوله او ډډه به یې په کوم طرف لګوله په ښی طرف او سنت طریقه په اوده کېدو کې هم دا ده د هغې څه وجه ده د هغې وجې دا ده حکمت موږ بیان کړی هم دی په نورو درسونو کې چې دا زړه کوم طرف ته دی ګس طرف ته کله چې ته په دې ګس طرف باندې اوده شي دا زړه کته راشي نو یو خو دا انسان ته د په دې زړه باندې چې زور راشي د ساه بندېدو مسله د زړه اټیک دا خبرې یره پکې وي او بلې دا سړی بیا ډېر جوور وده شي بیدار نه وي او کله چې ته په ښي طرف باندې وده شوې نو زړه ستا بره راغی نو زړه کار هم برابر کوي او بل دا سړی څه دی بیدار وي که وده هم شي بیدار یې ځکه چې هلته زړه بره دی آزاد دی انشاءالله باقي چې کوم مسایل دی او ډېر مسایل پاتې دا خو موږ باب صلات اللیل کې صرف یو روایت وي باقي روایتونه به انشاءالله پر روان درس کې پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله دې زموږ حشر هم د هغه سره وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين